بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن مو د هدایت النحو درس نمبر 43 شروع کو. متاسې الحمدلله د تنازع بحث شروع کړی دی. څه ناڅه سبق مو پکې ووی. هغه ورځ مو تاسې یو دوه قسمه اختلافات ووی چې یو اختلاف په اعتبار د جواز او عدم جواز سره و چې هغه په مابین د جمهور نحاتو او د امام فرا رحمه الله په مابین کې و. امام فرا رحمه الله به وی چې اول صورت او دریم صورت کې فعل ثانی ته عمل ورکول چې دې شی دي جایز نه دي، او جمهور څه وی چې ټولو صورتونو کې که فعل اول او که فعل ثانی وي څه دی عمل ورکول جایز دي. او دویم اختلاف چې هغه د بصریانو او کوفیانو په مابین کې متاسیله وه چې هغه په اعتبار د اولویت او عدم اولویت سره وه. بصریانو وی چې فعل ثانی ته عمل ورکول افضل خبره ده، او کوفیانو وی چې فعل اول ته عمل ورکول غوره خبره ده. نو وللناس فیما یعشقون مذاهبو، د هر چا خپل خپل خوښه خپل مرضي ده. بس نو بصریان هم خپل دلیل لري، کوفیان هم خپل دلیل لري. نن به انشاءالله فإن أعملت الثاني فانظر إن كان الفعل، فإن أعملت که چیرته ته عمل ورکې الثاني فعل ثاني ته فانظر نو بیا وکسه إن كان الفعل الأول که چیرته فعل اول چې دی یقتضي الفاعل تقاضا د فاعل کوي ازمرته فی الاول نو فعل اول کې به مو ضمیر راوړو کما تقولو لکه څنګه چې یایي، کما تقولو لکه څنګه چې داسې به یایي ته فی المتوافقین فی المتوافقین په متوافقینو کې ضربني و اکرمني زید اوالم او ما اکرامو کو زید و ضربانی و اکرمني زیدان و ضربوني و اکرمني زیدون وفي المتخالفین ضربني و اکرمت زیدا و ضربانی و اکرمت زیدین و ضربوني و اکرمت زیدین. الحمدلله. نن به انشاءالله په دغه دویم فصل کې موږ تاسې یو بحث یایو، او دغه بحث کې درې حصې دي. اول به د حصو شروع کولو نه مخکې موږ یو تمهید زده کړو. تمهید کې به دا خبره کوو متوافقین او متخالفین. متوافقین چې دا د تثنیې صیغه ده او دا د توافق مصدر نه مشتق شوی ده، معنا یې د یو بل سره برابرېدل، یعنې دوه څیزونه چې کله یو بل سره برابر شي موافق شي. خو په اصطلاح د نحاتو کې چې کله دوه عاملین په عمل کې برابر وي، یعنی مطلب فعل اول هم فاعل غواړي او فعل ثانی هم څه فاعل غواړي، یا فعل اول هم مفعول غواړي او فعل ثانی هم مفعول غواړي. متخالفین چاته یې هغه د برعکس ده. متخالفین دا د باب تفاعل نه ده او دا د تخالف مصدر نه مشتق ده. لغت کې یلی شي دوه څیزونه یو بل سره نه موافق کېدل، مخالف کېدل. خو په اصطلاح د نحاتو کې دوه عاملین چې په عمل کې سره څه شي مخالف شي، یعنی یو فعل اول فاعل تقاضا کوي او فعل ثانی د مفعول تقاضا کوي. صحیح شه. نو مصنف علیه رحمت د بصریانو په مذهب ده، بصریانو مذهب هغه ته راجح ده. نو ځکه د خپل کتاب کې هم د بصریانو مذهب ته اشاره کړې ده اول، او هغه تفصیلي کړی ده. نو اوس به راشو تفصیل ته. د بصریانو مذهب مطابق که مو فعل ثانی ته عمل ورکو، یعنی اسم ظاهر چې د فعل ثانی لپاره معمول جوړ کو، نو بیا به مو شی کوو کسو به چې فعل اول د فاعل تقاضا کوي که د مفعول. که چیرته فعل اول د فاعل تقاضا کوي برابره خبره ده، فعل ثانی د فاعل تقاضا کوي او که د مفعول تقاضا کوي، فعل اول کې به مو شی کوو هغه ته به د اسم ظاهر مطابق ضمیر راوړو.
یعنی که اسم ظاهر مفرد وي نو په فعل اول کې به مفرد ضمیر راوباسو، که اسم ظاهر تثنیه وي په اول فعل کې به تثنیه ضمیر راوباسو، که اسم ظاهر جمع وي په اول فعل کې به جمع ضمیر راوباسو. حذف به نه کوو. ویلې که حذف وکړو نو د عمده څیز حذف راځي، ځکه فاعل عمده دی، دا ناجایز دی. او ذکر به هم نه کوو، یعنی فعل اول دپاره بیله فاعل جوړ کړو او فعل ثاني دپاره بیله فاعل جوړ کړو، دلته د فاعل تقرار راځي. او که ته اعتراض کې نو دلته خو اضمار قبل ذکر راځي. صحیح ده؟ تا خو فاعل چې د ټولو کې آخر ده او هغه چې ده ضربني و اکرمني زیدون، نو ضربني کې د هو ضمیر راوباسلو او مرجع په اخره کې ده راجع دی ورته اول مقدم که دا خو اضمار قبل ذکر شو، نو مو ته جواب کوو که دلته مو اگر چې اضمار قبل ذکر راځي، خو دلته اضمار قبل ذکر چې ده په باب د تنازع کې ده او دا د عمده څیز اضمار راغلی ده او دا جایز ده. لکه قرآن شریف یو آیات ده قل هو الله احد، دلته هو چې ده ضمیر ده، تو ووایه هغه څوک هغه الله، نو کسه لفظ الله نه چې ده هو مقدم ذکر شوی ده بیا هم عمده ده، نو دلته جایز ده. نو اوس به راشو د متوافقینو مثالاتو ته، یعنی چې دواړه فعلین د فاعل تقاضا کوي یا د مفعول. ضربني و اکرمني زیدون، اوس زیدون چې د اکرمني دپاره معمول ده، ضربني دپاره هلته مو هو راوباسو. ضرباني و اکرمني زیدانې، اوس د زیدانې چې د اکرمني دپاره معمول ده، خو ضرباني کې مو چې کړي دي د هماغه موافق مو فاعل راوسته، ضمیر جوړ کړی، ضرباني مو که ضربني مو نه که. ضربوني و اکرمني زیدونه، زیدونه جمع ده، نو همدغه موافق مو فعل اول کې ضمیر واو ضمیر راوړه، ضربوني مو که، ضربني به نه وایې. صحیح شو؟ اوس د متخالفینو مثالاتو ته به راشو چې یو د فاعل تقاضا کوي بل د مفعول. مثلا لکه ضربني و اکرمت زیدن، و ضربني فاعل غواړي او اکرمتو مفعول غواړي، خو مو زید چې د اکرمتو دپاره مفعول جوړ کړی، نو ځکه نصب پې یوي زیدن. ضرباني و اکرمتو زیدینې، و زید چې د تثنیه دی نو ضرباني به یایې، ضربني به نه یایې. ضربوني و اکرمتو زیدینا. صحیح شه؟ نو دا د بصریانو مذهب مطابق مو کار وکړه. نو نن سبق کې همدومره سبق یایو، اوس به لږ هغه اجرا وکړو انشاءالله. نو امثلة الفعل المتعدي الرافع للفاعل والناصب للمفعول به. علم القرآن، علم فعل ده هو ضمیر مستتر پکې فاعل ده او القرآن ورته مفعول به ده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل فعل لفظ الله فاعل او قدر مفعول، یعنی دا جعل علم دا فعل متعدی دی. قد انزل الله الیکم ذکرا، انزل فعل لفظ الله فاعل او ذکرا دا مفعول، نو انزل فعل متعدی ده. خدا خو تاسو نور مثالات بیا خپل قرآن او حدیث نه راوباسئ شوي. امثلة الفاعل اذا كان الفاعل ظاهرا وقال رجل، قال فعل او رجل فعل ظاهر. كان رجال من الانس، كان فعل مفرد او رجال جمع فاعل ده. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح فعل او مؤمنون ورته مجموع فاعل. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف فعل او ولدان ورته مفعول فاعل. امثلة الفاعل اذا كان الفاعل مضمرا، چې کله فاعل شوی ضمیر په شکل کې وي. الله يبدأ الخلق ثم يعيد، يبدأ فعل او هو ضمیر پکې مفرد او فاعل ده. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، لقوا فعل او واو ضمیر مجموع دا ورته فاعل ده. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما، يبلغ فعل او يبلغ فعل او الف ضمیر پکې تثنیه دا د فاعل ده. مرج البحرین یلتقیان، یلتقیان فعل او هما ضمیر پکې شه ده، تثنیه فاعل ده.
نو نن دپاره همدا درس بس دی. انشاءالله سبا به نوره شروع کوو. وما علینا الا البلاغ.